کوم کم آیسمین او کم ګندګیر زمونږ د جرګې کس وچیړو علم تنګ کو تاڼې ته وړل راوړل پکې نشته په هغه به ټول خپله کاروایي کوو او ټول به پاسو ټول کلی او د هغه به کاروایي برابر کوو د هغه به مخنیوي کوو هغه له به کډې په سر کوو د دې کلي به بار کوو دا لا کومه خبره وکړه چې کوم حالات شروع دي په شیخ جانا کې آی شته اجرت پکې شته ډاکه پکې شته داسې شی پکې نشته چې هغه پکې موجود نه وي هر څه پکې موجود دي خو کار پې ډېر ښکلي شروع شو دا چې کوم د ځوانان دي ینګ جرنریشن دی الله پاک په له کامیابي ورکړي او الله دې کامیاب کړي بله ورځ د واټساپ یو ګروپ ته ما کتل نو د وینې اطلاع وشوه چې د وینې اطلاع وشوه فورا 10 منټه کې زه حیران یم چې دا کس ورله ورسېده څنګه چې هغه ته بیا وینه حاضر وه او دوی ورله وینه ورکړه بله خبره دا ده چې ما پېښور کې خبره کړې ده اسپتال چې کوم دی د دې لپاره تاسو ته نیسلی شوی دی د ګاډي کرایه به مو ورکوي ملک طارقوان نوم یې دی د هغه زوی دی ملک رؤف خان چې هغه به تاسو ته د ګاډي کرایه هم ورکوي تاسو به صرف سړی رسوئ نور هغوی پوه شه هغوی کار پوه شه اسپتال تاسو ته انشاءالله پرې شو ټولې لارې برته کولاویږي خو په صحیح معنو چې تاسو لګیا یې خدای پاک پرته ټولې لارې کولاوي بله ورځ چې کوم دی دا شیخ جانا کې چې نن سبا څه شروع دي 325 چلیږي په شیخ جانا کې دي کې 24 325 وي خو زمونږ دا کلي دومره بدقسمته شوی که څوک په خپل کاروزي نو هم بار چې چا جګړې هغې کې ولګي هغه نه دی نه به څوک د بل ځای نه راځي د پنجاب نه به څوک نه راځي خو د دې چم او د دې کلي خلک به پاسي دا مشران او دا مسلې به واري نو انشاءالله کار ډېر ښکلي روان دی د یوې خبرې ټینشن به نه کوئ اړه به کته پورته مه کوئ خو یو خبره ته کوم ګرې په دې ځان پوه کوئ دا ځینې کسان وي دا جرګې واله څوک ځان سیټ ته ساتي څوک یو خوا بل خوا یو خبره ته کوم کم آیسمین او کم ګندګیر زمونږ د جرګې کس وچیړو علم تنګ کو تاڼې ته وړل راوړل پکې نشته په هغه به ټول خپله کاروایي کوو او ټول به پاسو ټول کلی او د هغه به کاروایي برابر کوو د هغه به مخنیوي کوو هغه له به کډې په سر کوو د دې کلي به بار کوو دا لا کومه خبره ده تاسو به په ښه کار کې روځئ او تاسو له به یو سړی مخې له راځي ښه ځان برابر ساتئ په هره خبره او الله به خیر کې ټینشن به نه کوئ د الله نه به خیر غواړو او تاسو کار کوئ الله به ستاسو مدد کوي چې 2 کسه په سچه پاسېدئ او روغه کې الله پاک وایي چې زه د ملګری یم دایم ورسره الله پاک مدد کوي خو چې په صحیح معنو جنګېږئ بله زه ته دا خبره کوم یو منټ چې دا روغې کوم دي نو زه ته یو خبره کوم ما خپل هم د څاروو کار کړی دی ما چې به میلې ته غوا بوتله نو هلته به یو باپاري و هغه به رانه واغسته دې بچې په سوی ورکمه تا د سو درکم زه پکې سو والمه نو دا روغې چې کوم دي دا هم ګر اوس په 10% د تجارت پکې شروع دی هغه روغه سمې هم نه خوري ته په صحیح معنو پاسې چې دا روغه کېږي او که نه کېږي ټولې روغې چې کوم دی په 10% چالوري که تاڼې ته یو سړی بوځي هغه به نړومبې وایي ما د یو 2000 روپۍ راکړه اباب قبول رساجانه خلکو ته هر قسم یو قسم نه هر قسم مسئلې په مونږ کې راجمع شوي دي ایس ګورده ایس نشه نه ده ډېره دله نشه ده ډېره بېغیرته نشه ده ایس نشه نه ده خلکو ته نه دغه جوړ کړی دی خو هغه چې کوم کس یې کوي پته رسوي چې هسې الله پنګي په ژوند تنګي نور خلکو ته خپل ژوند عزیز ښکاري ژوند د الله له طرفه هم انسان ته یو ډالۍ د دې قدر پکار دی مونږ ښایسته ښایسته تیرو هغه یې نه تیري که چېرې مونږ یې نه تیرو قسم په خدای که یو اسمار رانه مو ګرځي دا چا ویلي دي خو مونږ په خپل ژوند خفه کېږو بچي هم دي شاته ښکلي ښکلي کورونه هم دي ښکلي ښکلي هغوی وروره چې کوم دی نو هم دقه یو شي ایس کي تماچه به یې په لاس کي سره د دې تماچې په تش لاس یې دله هم وژنمه خو پکې سري مو ښکلی ژوند تېرو هغه باندې خپل ژوند بوج شوی دی یو سړی خودکشي کوي هغه سره به څه کوي مهرباني پکار ده دا اوس چې کوم ټول خلکو مشران بدنام کړي دي ټیک شو مشران بدنام صحیح اوس خو ټول کشران دي دا چې 2 کسه سپین ږیري ورسره ګرځي دا ورته هم د دې دپاره ګرځي چې یاره څه لاره څه دغه خو ورته ښیي که نه غونډ کشران دي دوی پسې خو پکار دی چې څه لاس اخلاص ولوږو که نه زمونږ نه مدخلو نه که په هر لحاظ دي هر قسم امداد غواړي مونږ به ورته ورکوو اوږه په اوږه به ورسره ولاړو تر دې پورې که څوک ډز ته هم تیار یو ډز ته هم تیار یو څه چل به کېږي 10 کسه که زمونږ نه مړه کېږي اپل او پې د چم او د کلي 1000 کسه خو بچ شي که نه پرېږده چې مونږ 10 کسه مړه شو تېنه داسې دومره تیز خلک نه دی دا اسمین صحیح پوډري صحیح ګوره نوم هم غلط دی خو سري که دلته کې خبرې کوې
هلته کې هغه تماچا ټوپک رالي بای ستا د کوڅې مخې ته ولاړي یا تا تړوان دې رستو کېږي هغه ټوک درته کوي بای دا چې دې خلکو ته دې دا اوس چې کومه جرګه ټول کشران دي زمونږ د دوی په سر لاس کې دی مطلب دا دی چې دې ته که بای څوک اخوا دېخوا کېږي دې جرګې ته مطلب دې د چا پسې خبرې نه کوي خو د اسمین په باره کې به خبرې کوي د پوډري په باره کې به خبرې کوي د پوډرو په باره کې به خبرې کوي هغه به یو ناسور ګڼلی د معاشرې دوی له به امداد ورکوی هر قسم چې رانه غواړي احمد خیل به ورله ورکوي کم از کم نن په والله خوشحاله یم ډېر زیات داسې چلې وي چې سهار روک شي او ماښام را پیدا شي ته روک نه وي تاسو مطلب دا چې نن راغونډ شوي کوم فکر اخیستی یې بس دا انشاءالله دا کار ستاسو شوی دی وروره ټایم لږ دی دا خبره لنډه د ټولو دقه یو خبره کوي چې د آیس دی غلطۍ دي مونږ کې دا ځان ایستل دي پوه شي ستاسو وخت ډېر نه اخلم خو مهرباني وکړئ د ځان د مشهورتیا د عقدې سوچو د پیسې سوچو دا پرېږدئ او دړه د تله د یو تبلیغ وګڼئ جهاد یې وګڼئ فرض مونځ یې وګڼئ حج یې وګڼئ بس داسې غوندې یو کار دا وګڼئ بس دا به کار حل شي ټیک شو وروره ډېرې خبره نه راځي ساده سړی یم او خپل ښه پوره وس کومه یو ځل بیا ستاسو مننه کومه ډېره مننه مو کومه چې زمونږ له په لنډ تنګ وخت کې زمونږ د غریب خانې ته زمونږ د احمد خیل غوندې چمته محلې ته دلته څوک راځي هم نه ګورئ په هلې ما نه وي کلي کې ماماګان دي هغې ماما زامن مې پسته ماښام نه راځي شهجانات ته نه ځو پسته داسې هر سړی نه راځي بل کلي پوه چې خیال مو دی ورته بله خبره داسې چل دی روجانه که د غلطۍ مونږ خپل زامن په خپله ټیک کړل که نه پردي نه سمو مړه پردي به خپل کار کوي هر سړی د خپل بچی ټیکي رو به دقه سوچ وکړي ډېر لرې لرې په مزه خو به خو چا کره کور کې کم یو دی به د هغه دپاره خبره وکړې پوه شي دې سمو ټیک در ډېره مننه یو ځل بیا ډېره مننه والسلام الحمدلله زه بېګا په خپل چم باندې مازدیګر ګرځېدم پوچې بوی نشته پوچې کچره یو ځای نشته پروس کال چې ډېرانونو کم حالو د لارو کوڅو کم حالو د کندو حالو د نالۍ حالو هغه څه کاڼه نشته نو مطلب زمونږ د پښتون ترجماني پیل حال په سوشل میډیا باندې مونږ د وړو وړو مجاهدینو په ذریعه د علمانو د علماء کرامو په ملاتړ سره او د مشرانو په ملاتړ سره روانه کړې ده او انشاءالله چې ډېره زیاته په کامیابۍ روانه ده او زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم انشاءالله تعالی مین خبره دا ده چې دا ټول پلاران به دې کې ناست دي څو بچي ناست دي څه پکې زما به خپلوان څه به رشته دار هر سړي له دا پکار دي چې زما بچي نن ماسوتن ووتو د شپه کې 2 بجې هم راځي آیسمین سړی شپه کې 4 بجې هم راځي دی 5 بجې هم راشي اکثر دی په 2 مرض باندې کور ته راشي تپوس نشته که تپوس کې خو راګرځي که تپوس کې مور درته راګرځي که تپوس کې خپل رور درته راګرځي نو زم دغه پلارانو له پکار دي کم از کم چې د خپل بچي د اوس نه بلکې د نن نه یو خپل ذمہواری داسې وګڼي چې بای زه په 4 روټۍ به زه نه کوم هم د دې بچي بای زه ناست یم کاغه د پولیس په ذریعې کاغه د ولس په ذریعې کاغه په زوري کاغه پارسي نن سبا ته ګوره 14 سال 13 سال 12 سال ماشومان دي مړه بس پلار ته راګرځي څنګه به راګرځي زه سپینې خبرې کوم د دې مرنې نیسي د ډاګې له رابغوي والله دا سل روان دی زما تماشه تقریبا ما لسم 12 کال ما لیسنس جوړ کړی ما چېرې تماشه نه راوړی د چې بله پرې راوتم چا سره میلاوېږم په الله قسم چې په بډې تماشه را ورسره برخه ایستي د هغې د مور به زما واده یاد شي دا خو هغه ثوابیره چې د یو تاریخ دی هغه موږ په څه باندې خراب کو د یو آیس یو پلیت او یو ګنده نشه راله هغې موږ له ټوله معاشره تس نس کړله بې ګناه قتلیام موږ سره د عبدالله په شکل کې موجود دی رحیم حکیم خان کاکا ته وګوره دا دی د هغې څه ګناه یو دا ولې موږ خپلې ذموارۍ پرېښي دي هر یو سړی وي چې سکي مړه خو بس پوه به شي وبې کې یار نن به پرېږدي سبا به پرېږدي بل به ورته راوګرځي بل به راوګرځي خپله ذمواري موږ پرېښې ده ټولو ډېرې خبرې رال نه راځي پوه شوې خو ټولو ته دا خواست دی چې موږ سره کم از کم په دې کې ملاتړ وکړې ټول ملګري راپاسې مه خاندئ په یو بل پورې چې مړه ما پورې به دې وخاندي ما پورې دا خلک خاندي ځکه دا خو زموږ د معاشره ده خنداره ولې موږ آیس شروع کړي دي چې سم سړی خبره کوي دته وګوره مړه منټل دی پرېږده به دغه خبرې په الله پېښور کې ضلع صوابۍ کې رزړو په رزړو کې خصوصي توګه باندې زموږ شیخجانه منشیاتو او جرایمو ډېر په خپل لپیټ کې اخیستی دی کني زموږ د شیخجانه خو هغه نامور غیرتي مشران تیر شوي دي چې الله تعالی دې قبرونه د نور نه ډک کړي او انشاءالله چې ډک به هم د نور نه چې د هغې نوم په علاقو کې یادو خو چې موږ د هغې نه کوم شیزونه پاتې شو چې موږ د هغې هغه نومونه په مړونو په قبرونو کې و داسې وشرمولو چې موږ چاته وایو چې موږ د هغه شیخجانۍ چې د هغې نامور مشران تیر شوي دي نو توبه استغفرالله موږ ته په عجیبه اندازو کتلی شي څوک به وایي د بدماشانو د کلي څوک به وایي د منشات پروشو د کلي څوک به وایي د ډاکوانو د کلي څوک به وایي د اجرتیانو د کلي نو دا چا دا ما ولو او بیا زما د چاپیرچل زما کشرانو مشرانو د غلطو کارونو نو د منشیاتو روکتام کول دي د خرڅو د سکلو هغه که زما خپل دی نو
اول چې زه هغه په زور منې کما که په زور نه وي نو ورسره چې سوشل بایکاټ وکړم په خوله یې منې کما الحمدلله د دې به ګوام یا ټول چې زمونږ خپل خپلوانو کې څوک شته نو ما او زما ټول کور سره الحمدلله د خولې هغه روکتام کړی دی ورسره هغه سوشل بایکاټ کړی دی نو باید دقسې پکار دي ما تا بل چې که مونږ کې داسې یو ناسور را پیدا شوی دی نو مونږ به علاج ټیک ته د بیمارۍ کوو بیمار ختمول نه دی حل دا دی چې مونږ بیماري ختمه کړو په کور کې په یو ماشوم باندې یو کشر باندې مشر باندې بیماري راغله نو مونږ به هغه نه ختمو مونږ به د هغه نه بیماري ختمو خو د بیمارۍ ختمولو دپاره خو سوچ بچار پکار دی سوچ بچاردار چې د هغې علاج شي هغه څه طریقې سره څه ناسه زورونه ورکړي شي سوشل بایکاټ ورسره وشي غم ښادي دوا سلام خبرې اترې ورسره پرېښودی شي څنګه چې موږ باندې زموږ علما کرام ناست دي زیات مفصل او مدلل خبرې پرې هغې وکړي اسلام هم موږ ته دا وایي چې که د ښځه خاوند منځ کې مثال داسې ناپرمانه خبر راشي نو خاوند د ښځې نه جداوالی اختیار کړي دقسې د نورو دپاره هم ته دلیل استدلال اخیستل دي چې موږ خپل کشر مشر چم ګاونډ لږ ترې نه سوشل بایکاټ وکړو لږ د هغه نه سایډ ډډه وکړو چې هغه ته لږ احساس وي چې یا واقعي دا زما دا کار غلط دی زما کشر کولم خرابوي مشر کولم خرابوي زما د مړو مشرانو چې د هغې نومونه په علاقو کې په جرګو کې یادېدل د هغې نوم یې راله په شرمونو وشرمو پرست عالم زما ستا د ماشوم د بچي ایډیل پکار دی قلم د ټوپک په ځای زموږ بچو له لاس کې ورکول پکار دي د منشیاتو د ټوپکو نه خپله معاشره خپل کشران مشران د دې ناصرونه بچ کول دي هر قسمه چې چاته څه مسئلې د هغې د حقوقو د تلافۍ او حقدار ته خپل حق د رسولو دپاره دا تنظیم جوړ شوی دی د علماو او د ښکلو درنو خوږو مشرانو په سرپرستۍ کې تاسو ته هم دا سوال دی چې صاحب رایې موږ سره ملګري شي هغې موږ له مشورې راکړي وخت سره قیمتي او نوجوانان ملګري شي موږ سره پرې هلو ځلو کې حصه والي چې چاته وخت سره کومه قسمه څه مسئلې یا که انفرادي مسئلې که اجتماعي مسئلې چې په هغې کې زموږ ملاتړ او ملګرتیا د دې تنظیم کې شاملېدو په شکل وکړي